السلام علیکم ګرانو مینوالو نن هم تاسو د پاره یو منفرد ویډیو راوړی دا چې په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د پښتو فلمونو غلطیانې ښایو اگر چې د پښتو فلمونه ټول د غلطیانو ډکي خو بیا خو موږ غټې غټې غلطیانې تاسو ته په ګوته کوو نو راځئ چې وګورو نو د ټولو نه اول خو تاسو د ویلن دی حویلې ته وګورئ چې حویلی کما او د سارو غوجل زیاده ښکاري یا دې کس ته وګورئ چې پیسې لاسو کې دي او تاویږي را تاویږي او دغه د شاهد خان لو اول چته د لرې نه راغی او ویو خو دې کسانو ته وګورئ چې د پیسو نستونه مخکې برابر ګوري چې دوی سلی دلی دي اوس د شاهد خان لور ته ګوره جادوګری لور د یو سر نه یو لو د بل نو د بل تزیوي واپس لاس تراغه چې دا کم سینس دی یار دلته شاهد خان ته ګوره چې کله غزار کوي نو هغه د نر بچی 3 کیلومتره مخکې منډه والي راو شاهد خان ته شی بوتلی وای دلته ګوره شاهد لا غزار نه دکړه هغه یو داسې اکشن کوي لکه چې کو نه کوله چا ګوت ور کړی اوس دې تا ګور رنګ وتراغ رنګو چته موبایل لا اف ته اغه سي ک تاسو سکرین وګوره نو سکرین اغه سي اف ته او یا تاسو لک پام وکړئ نو د شاهد خان ورستی سیټ نه د کستا لتاورګي خو اوس کو ته وګوره نو شاهد خان د مخکې سیټ نه راکوش نانی お前はもう死んでいる دلته یو واقعا شوی را او دا زنانا مړه پرته را شاهد خان ته دی وخت رنګ راشي او چې دی رنګ اوچت کی تاسو وګورئ چې د موبایل په سکرین باندې مین مینیو ښکاري دلته کې درز غوبل شروع د شاهد خان ماشين راغشته او بدغرز غروز دی ار یو سړی لګي او تش تور په شاهد خان ورزي چې داس لانجلا اوس کدی سین کې تاسو وګورئ نو شاهد خان لګیا رډز کوي دا کس لګي خو پاغه وینه بالکل نټینګيږي سواتیم لګیار کسان اولی او په یو هم وینه نټینګيږي وینه تتویږي د کمیس نه او هو تبای شروع ده تبای خدا چاک کمیس هم د وینو کېږي نه تاسو مرګرو وته خو ګورئ کنه ها ملګرو دې سین کې وګورئ چې درباس خان اور کسان را گیر کړی دي د پاسه پناسته او د یو خو به د دنیا منسکاری خو چې کله ارباز خان راوالي او بیا واپس اخوالا شي نو دنیا یې پټ شي وی او یو په ولډبونه عمر کی جانگیری د دې ډمه بالخانی تراغلی وی خو چې کله په جذباتو کې راشي نو تاسو وګورئ د تورې کپڑے اغوستي دي او کله چې په جذباتو کې راشي او ټول شپه ور سره تیر کی کنه نو بیا چې پاسي نو سپینه جامې چولی وی واه واچي دې پارت کې تاسو کته شي چې جهانگیر خان ارباز خان په یو لول باندې اوخي خاص پتندي باندې خو چې کله را پروزي نو تندي سپاسو تریو پننګي لګ شانتي وینا پرتوي خو چې کله بیا هسپتال تلاړ شي نو غټه پټه د تندینه توکړی وی او په مخه اسه معمولی شان وینه خوره شي وی د پاٹ کې تاسو ګوره چاربازه او جهانگیری لګیا دی په یو بلی رائه دی خوش زید سوک نشتا خو ناګهانی چې کم دی پدې کې د دوی باباګان راشي او دوی اخلاص کی اوس پته نه لګي چې دوی ته چا سوال جواب خو چې راشه التهوی په جګړه دی عجیب خبرې دي Para muito bardasco era sangue. په دې فلم کې د دې جینې پلار د کینسر مریضي او هسپتال ته راوستي خو که تاسو وګورئ نو مخامخ بورډ د سترګو ښکاري آپ عینک سے تنگ ہے نو پښتو فلمونه دي هر څه پکې جایز دي او هر څه پکې کیدی شي د دې فلم په اخره کې خورین زهر اخري او را پروزي او پښوندوي وین راشي او ارباز خان داغه دغه ملت او ټکي خو که تاسو ګوره د ارباز خان لاس د جنې د مرینت تو دی خلک سات بعد چې کله د خپل خپلوان راشي وګوره د ارباز خان لاس د جنې په لاس پروتي او ډېر لوی پاسه دی پکې
ملګرو کو زمنګ دا نننې ویډیو خوښ شي نو ویډیو لایک او چینل د سره سبسکرایب کې یو جهان مننه